باندې اعلان شي اقرار اوس د کفر سره چې کفر کرکه نه لري وشي وزیر امریکایانو مسلمانان خو د امریکایانو سره مخالف نه یم ما امریکایان درته کافران نه ښکاري که ځان درته مسلمان نه ښکاري زه د پاکستان د علماو نه دا مطالبه کوم چې ووایي چې یهود نصارا کافران دي او دا زموږ دښمنان دي اسانه خبره یهود نصارا کافران دي او دا زموږ دښمنان دي دا خبر دی وکړه عجیبه دا ده چې ستاسو میډیا ستاسو سیاست ستاسو پریس دا خبره اعلانوي چې مونږ د نفرتونو په لور باندې دعوت نه کوو مونږ د کرکې د بغضا دعوت نه چلوو مونږ د محبتونو په لور باندې دعوت کوو دا ګمراه کن تبلیغات دي مونږ محبت د ایمان سره لرو مونږ دوستي د ایمان سره لرو د کفر په خلاف زموږ دعوت د نفرت دی د کفر په خلاف زموږ دعوت د بغض دی د کفر په خلاف زموږ دعوت د دښمنۍ دی دا کوم دین دی چې ته د کفر په خلاف د محبتونو دعوت چلوې د پاکستان ټول علما موږ سره په دې اتفاق لري چې د امریکایانو په خلاف جهاد په عراق کې فرض دی ځکه په دې باندې وخت جلسونه وتلي وو فتواګانې هم نشر وې خبرې هم شوې ورته چې د افغانستان ټول علما په دې قانع دي چې په عراق کې د امریکایانو په خلاف جهاد فرض دی خو په افغانستان کې نه دی ځکه د حکومت په خوا کې راغلي د افغانستان علما هم د امریکایانو په خلاف جهاد فرض عین کړي په عراق کې او د پاکستان علما هم د امریکایانو په خلاف جهاد فرض عین کړي خو په عراق او په افغانستان کې په پاکستان کې نه دې خبرو په نتیجه کې یو اتفاقي خبر راووتله هغه دا ده چې امریکایان او دغه ملګري حربي کافران دي همدا سره کړه دې اتفاق په نتیجه کې دا خبر راووتله چې امریکایان او دغه ملګري دغه کولیشن چې دی د حربي کافران دي وقت چې حربي کافران شول د دې حربي کافر احکام خو په فقه کې واضح دي اختلافي نه دي کنه ته بیا د حربي کافر ته مستأمن ولا وایې او معاهد ولا وایې ته څوک چې بیا حربي کافر ته امن ورکوې او بیا حربي کافر سره عهد کوې او د جهاد مخالفو ملګرم یې د اسلام خاوره خو یوه خاوره ده حدود یو حدود دي امام یو امام دی فتوا یوه فتوا ده تاسو په ټولو فتواو کې په ټولو کتابونو کې داسې یوه فتوا راوښیئ چې یو څوک دې په افغانستان کې حربي کافر وي او همدا حربي کافر دی په تورخم کې حربي کافر وي او په لوړګي کې دی مسامن شي دی د معاهد شي دا کوم خلیفه دی چې دې ته بیا امن ورکوي حربي کافر ته به امیر د جهاد ورکوي امیر کافر سره چې حربي کافر سره به عهد امیر د جهاد کوي ځکه حربي شو هغه صاحب د حرب او د جنګ چې ده هغه پوهېږي چې په څه شروطو باندې ورسره عهد وکړه او په کوم شروطو ورسره امن وکړه په کوم شروطو ورسره معاهده وکړه یو څوک چې دی حربي کافر په څنګ کې ولاړ دی هغه څنګه حربي کافر ته امن ورکوي څنګه حربي کافر ته مستأمن کېدلی شي هغه خو فإنه منهم هغه خو د هغو د ډلې نه دی که نه سوال علما دې ماته په دې کې فتوا راوړي چې دغه حربي کافران چې په ټوله دنیا کې حربي کافران دي د ستاسو په خاوره کې ولې مستأمنین دي او چا امن ورکړه ولې جواز لري چې دې سره امن وشي د اسلام حکم خدا دی چې ته زموږ سره ودرېږې د حربي کافر په خلاف جهاد وکړې ته چې د حربي کافر په خلاف درېږې زما کور ته راوړې او زما په خلاف جنګ کوې ته امن ورکوې عدم ورسره کوې دا کومه فقه ده او کومه فتوا ده کوم شریعت دی دا کومه فتوا ده ماته په افغانستان په جیل کې خلک او علما راغلل ما ورته ویل د امریکانو په خلاف جهاد فرض عین دی وایي چې نه دی ما په عراق کې وایي چې هلته دی ما خو اسانه خبر ده سابقه جهاد کې تاسو په عراقیانو باندې د افغانستان په خاطر جهاد فرض کړی وه اوس په افغانانو باندې د عراق په خاطر جهاد فرض کړی دا خو ډېر اسانه خبر فرضاً چې دلته دا مستعمل شو معاهد شو فرضاً چې ستاسو خلیفه د مسلمانانو شو صلاحیت د عقل د حل پیدا کړه د افغانستان په خلاف باندې چې دلته جنګ دی خو د هغې په خلاف خو جنګ وکړي هغو ته ورته وایي چې اقرب جار تاسو یې که نه
ثم الذين يلونهم څوک دي کنه ثم الذين يلونهم تاسو یې وزرا دي کنه فالاقرب څوک دي خو نه ټول ته سره مسلمانان تاسو یاست. عجیب ده چې د امریکای سره د نیټو سره شپږ ملکونه راځي د رومانیا په مجلس کې به د طالبانو په خلاف اعلان جنگ کوي او په ټولو مسلمانانو کې به په ټولو دولتونو کې به څوک نه وایي چې دا مسلمانان مظلوم دي. بل سوال درته نه کوم تاسو خو په اتفاق د جهاد په ضد روس باندې فرض ګڼلی و او د روس تجاوز هم تجاوز ویلو نو مهاجر ته مهاجر ویلو نو مجاهد ته مجاهد ویلو چې د جنگ د روس سره د امریکای سره شو د صلیبیانو د یهودانو سره شو دا فتواګانې ټولې څنګه بدلې شوې ولې زموږ مهاجر تروریست شو ولې زموږ مهاجر غیر ملکي شو او زموږ مجاهد تروریست شو او زموږ جنگ شرط پسندي شو انتها پسندي شو په کومه فکره او په کوم کتاب کې دې مسالې پیدا کولی شئ که جنگ د کمونستانو په خلاف نو جهاد به وي او که جنگ د یهودو د نصراو په خلاف باندې و نو بیا به جهاد نه وي بیا به شرط پسندي وي. استاسې اتفاقي فتوا راواخلئ چې د پاکستان ټول علماو په اتفاق ورکړې ده او د عالم اسلام علماو هم تایید کړي هېڅ چا خلاف نه و کړی چې د روسانو په خلاف په افغانستان کې جنگ جهاد دی او فرض عین دی. فتواګانې امضاګانې ټولې شته. نو کله چې د امریکایانو د روسانو ځان امریکایانو ونیوله اوس په موږ باندې ظلم لا زیات شو که نه تباهي خو لا زیاته شوله وحشت خو لا زیات شو که نه اوس ولې زموږ مهاجر ته د مهاجر په سترګه نه ګورئ ولې پرون چې ما د روسانو په خلاف جنګ کوله زه وی آی پي وم د پاکستان وی آی پي پاسپورټ مې ګرځوله آل پاکستان 15 میله کلاشینکوف نه ګرځول د غاړې ګلان به مې په غاړه کې راچول کېدل اوس چې د امریکایانو په خلاف جهاد کوم ولې دې ته مجبور یم چې په جنسیو باندې وګرځم. سابقه فتواګانې راوباسئ که په موږ کې څه ملامتي وي موږ پرکه موږ اماده یو مناقشې ته که نه پوهېږو موږ سره نصیحت وکړئ تاسو موږ ته لاره وښیئ چې موږ د نیټو لښکرو ته څه شي تنازل وکړو د وطن د خاورو نه تنازل وکړو په خیر سره یې کړو په دې سکوت وکړو چې د رسول صلی الله علیه وسلم کاریکاتور نشر کوي په دې سکوت وکړو چې قرآن په مرمیو باندې ولي په چټلۍ کې اچوي خو په وطن تجاوز وشو په ناموس تجاوز وشو پاکې عفیفې ښځې د کافرانو په سرته کې بندیانې دي خاوره ته قبضه شوله قبله قبضه شوله په رسول صلی الله علیه وسلم ملنډې وویل شولې قرآن په ګلانو باندې سوری شو جوماتونه په وینو سره شول حافظانو طالبان په جوماتونو کې امن پیدا نه کا د اسلام په خلاف جنګ عالمي شو بیا به په تاسو باندې د جهاد نه څه وخت وایي او د تاسو وینه به د جهاد دپاره څه وخت په جوش راځي. هر کله چې هر یوه ته جنګ خپل کور ته راشي موږ نه پوهېږو او که غیرتونه ویلي شوي دي په موږ باندې دنیا سره لمبه شوه د هجرت ځای ورک کړه د نصرت ځای ورک کړه ظلم اوج ته ورسېدله د مدد لاره ورکې شولې پاکستان ته چې راتللو د پاکستان فوج وژلو او هلته چې تللو د نیټو فوجونه وژلو د پټې ځای هم نه درلودله او بش په دې باندې اعتراف وکړه چې ما ترورستانو ته په ټوله دنیا کې د پناهګاه ځای پرې نه ښودله په دې افار کوله ما یو چا ته وی چې زموږ د زمانې فرعون د موسی علیه السلام ته فرعون نه ډېر ظالم او ډېر متکبر دی ځکه د موسی علیه السلام د فرعون نه چې کله موسی علیه السلام مدین ته راغی نو هغه رجل صالح ورته وویل چې لا تخف نجوت من القوم الظالمین مدین کې د پناه ځای ورته پیدا شو موږ ته په ټوله دنیا کې څوک دې ته نه تیارېږي چې راته ووایي چې لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تاسو په دې کې شک کوئ چې بش د موسی علیه السلام په څېر باندې د دې زمانې فرعون دی تاسو په دې کې موافق یئ چې بش د دې زمانې فرعون دی په دې کې موافق یئ تاسو په دې کې شک کوئ چې څوک د دې فرعون دښمني کوي یا د موسی او د هارون په نقش قدم باندې روان دي په ټوله دنیا کې د څوک اعلان وکړه غیر د طالبانو القاعده نه چې د بش په خلاف په جنګ کې فتعین معلوم شول چې څوک د موسی په لار روان دي شک پکې څوک نشته که څوک وایي چې نه موږ هم یو ولې وایي چې موږ د بش په خلاف جنګ کوو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. په هر زمانه کې وډاله شته مقاتله
چې هغه په حق باندې جهاد کوي، د مخالفینو مخالفت پروپاګاندا باندې ضرر نه رسوي، او دا سلسله به جاري وي تر هغه وخته پورې چې عیسی علیه السلام راکته شي او د دجال سره جنګ وکړي. دغه ډلې ته علما فئة منصوره وایي. الفئة المنصوره یوه کامیابه ډله، مجاهده، ظاهره کامیابه منصوره ډله. په هر زمانه کې امت د دې ډلې نه خالي نه دی. څوک نه نشي ویلی چې په دې زمانه کې دغه ډله نشته چې هغه په حق جهاد کوي د باطل په خلاف باندې او د دښمن مخالفت به ورته ضرر نه رسوي. بل سوال کوم چې غیر د طالبانو او القاعده نه به بل څوک وي چې دغه ډله په وجه دې ډلې ته منسوب شي، هغه ډله وي په دې ډله کې نه وي. منسوسي دلایل دي چې دغه ډله چې اوس دی په خلاف جنګېږي، که د طالب په نامه ده، که د القاعده په نامه ده، که د عراق د مجاهدینو په نامه دي، که د فلسطین د مجاهدینو په نامه دي، دا ټول من حیث مجموع هغه فئة ظاهرة منصوره چې د مخالفینو مخالفت ورته نه رسېږي، د باطل په خلاف جهاد کوي، دا هغه ډله ده. انشاءالله الله دې موږ د دې ډلې نه ودروي او الله دې دغه ډلې ته فتح او نصرت ورکړي. د بش په خلاف باندې مخالفت د خلکو ژبه لرزوي، څه شه د هغو ته اعلان د جنګ وکړي. په دې مجلس کې موږ اعلان کوو چې د بش او د غیر د ائتلاف او د ملګرو په خلاف باندې جهاد فرض عین دی. په سم په مال سره دا جهاد موږ شروع کړی دی، تر هغه وخته پورې چې فرد په دې لار کې شهیدان شوي نو موږ د لاره نه پرېږدو. بش دې واروي او د بش مزدوران یې دې هم واروي. چا چې پاکستان د جنګ نه بچاوله، خو د امریکې د جنګ نه یې بچاو کړه، د مسلمانانو په جنګ کې ګرفتار کړه. دا د امریکې فوجیان ته د امریکایانو د خوا نه مړ وای، خو چا خو په شهادت کې اختلاف نه کوله که نه. زه ته هغوی نه پوښتنه کوم چې تاسو په دې سیاست کې د پاکستان اقتصاد جوړ کړه که وګرځوته شوله؟ تاسو د امریکې په پیسو باندې چې مسلمانان خرڅ کړل، د هغو په پیسو باندې ماړه شوئ که تاسو د ګېډې په ډول ګرفتار یئ؟ زه د هغو نه پوښتنه کوم چې تاسو چې پاکستان په امن کوله، پاکستان هم د جنګ نه خلاص کړه که پاکستان ته هم خانه جنګي راوستله؟ زه د هغې نه پوښتنه کوم چې تاسو د پاکستان قومي مصلحت نیشنل انټرست چې تاسو ورته وایئ د علم تنازل وکړه که هغه وساتله؟ تاسو د پاکستان حیثیت پورته کړه که تاسو د پاکستان حیثیت خرڅ کړه؟ تاسو د پاکستان فوج چې غازي فوج وه، هندوشکن فوج وه، مجاهد فوج وه، فدایي فوج وه، د هغې نه ګیدړانو جوړ کړ چې اوس په هرونه پورې تړلي دي، هر ځای کې تاسو تبادله باندې خلاصوئ. دا د پاکستان عزت دی. همدې ته سیاست پوهه وایي. موږ په سیاست نه پوهېږو. که تاسو دا سیاست نیولی وای لکه ایران څه خساره وکړه؟ ولې پاکستان دې ته مجبور شو چې کفر ته داسې تنازل وکړه چې هندوانو هم داسې تنازل ونه کړه ورته؟ حالانکې چې هغوی باید دا تنازل کړی وای، د اسلام په خلاف جنګ کې د امریکې ته ولاړ وای. د مشرف غلط سیاستونه نه تنها زموږ قضیه یې خرابه که بلکې خپل وطن یې هم خراب و تراب. په دې ملک کې زه فوج ته خطاب کوم، د فوج جنرالانو ته خطاب کوم، علماو مفتیانو ته خطاب کوم، هوښیارو سیاستمدارانو ته خطاب کوم چې د کفر سره دوستي او کفر ته تسلیمېدلو تنازل کول دنیا هم خرابوي، آخرت هم خرابوي، او بلا په شا نه ویل کېږي، په مخ وهل کېږي. د غیرت لاره د بچاو د ملک او د قوم ده. سابقه غلطۍ جبران کړئ، غلط سیاستونه بدل کړئ او د خپل ملک د دفاع دپاره د مېړانې غږ وکئ. کوم ملک په دنیا کې دومره بې غیرته دی چې نو ټول راشي حمله پرې وکړه، دوی وایي چې نه هغې نه دی کړی، موږ بمبار کړی دی. امریکان راځي بم غورځوي، راکټ ولیدي، وینه هغوی نه دی کړی، پاکستان فوج کړی دی. دا ډیپلوماسي ده، دا پروتوکول دی. هر ورځ خو تاسو ولیدل که نه چې نیټو څه معامله در سره وکړه؟ هغه چا چې د کفر سره د دوستۍ سیاست شروع کړی وه، چا چې د کفر سره د تنازل سیاست شروع کړی وه، هغه د نن راشي. دغو نه مونږ سوال کوو چې
چې ولې په خپل تنازل او په خپله بېغیرتۍ باندې د کفر دوستي ونه ګټله. نن ولې کافران د دې خلاف کوي؟ مسلمان خو یې خلاف دی، خو وژلی دی، تړلی دی، خس کړی دی. د کفر ته خو مزدوري کوي، کفر ولې ترې خفه دی؟ ولې د کفر محبت ونه ګټله؟ ولې د نټو تایید ونه ګټله؟ ولې د نټو سره دومره حیثیت او وقار پیدا نه کړه چې د پاکستان د حدودو احترام وکړه؟ موږ بله ذماواري هم وساخو. پاکستان زموږ وطن دی. که هر څو تاسو موږ ته غیر ملکي ووایي، د دې وطن د دفاع دپاره جهاد په موږ باندې فرض عین دی. دا زموږ وطن دی، ځکه چې د دفاع جنګ یې را باندې فریضه ده. نه دې ویرېږي. موږ د پاکستان د سرحدي حدودو ټولو دفاع ذماواري ورته اخلو. د نیټو نه دی د قرار کړي د فوجان د رخصت کا، موږ ته د مزاحمت نه کوي. صرف یوه وعده در راکړه چې په موږ باندې د شا نه ډز نه کوي. صرف یوه وعده در راکړه په موږ باندې د شا نه ډز نه کوئ. ستاسو د سرحدي حدودو دفاع هم درته کوو، د نیټو سره جنګ هم موږ کوو. د دې سرحد د مینو پښتنو غازیانو په کومک او د الله په مدد او تایید سره، خو صرف زموږ په خلاف جنګ مه کوئ، دښمني مه کوئ. د ملیشو د فوج د تنخواګانو نه هم خلاصېږي، د خرچې نه هم خلاصېږي. او دا وعده در کوو چې بیا د صوبه سرحد د تقسیم دوام نه در سره کوو. زموږ وطن ټاټکه پورې نه دی، زموږ وطن د اسلام خاوره ده. الهند لنا والصين لنا، اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. دا د علامه اقبال صاحب شعر دی، دا د پنجابي اقبال تصور دی. د اسلام خاوره زموږ وطن ده او اسلام هم دین دی. هند هم زموږ دی او چین هم زموږ دی. دا زموږ خاوره ده چې په هغو باندې باید اسلام حکومت وکړي. موږ دا تک دعواداران نه یو. 1500 کالو کې تاسو ولیدل موږ په دې خاوره کې د ټوپک سره تېره کړه. نن د چا پټی قبضه کړی دی، نن د چا سره په مځکه په پوله جنګ کړی دی. خپل وطن هم آزاد کړی، په خوا هلته ځو. که دومره مهلت هم را کولی شو په خپله خوښه ولاړ شو، ستاسو به احسان وي. او که په سوټي اخیستلو هسې به درته نیوه ګیله کوو. الله زموږ لاره نه تنګوي. صرف موږ ته د مهاجر به حیثیت وګورئ. د پاکستان د فوجي وینه تویېدل د امریکې مصلحت دی. د پاکستان د پولیسو د ملیشې وینه تویېدل د امریکې مصلحت دی. د طالب وینه تویېدل د امریکې مصلحت دی. او دا مسلمانان په ګډه باندې د یهودو د نصراو په خلاف په یو صف کې درېدل، دا د اسلام مصلحت دی، دا د دین لاره ده. دا د پاکستان مصلحت دی، دا د افغانستان مصلحت دی. دا زموږ مطالبه ده، دا زموږ پالیسي ده. د جهاد فرض دی په تاسو باندې که موږ باندې. څوک په ټوپک را سره جهاد کړی شي، را سره ملګري دي شي. دا جهاد په حکومت فرض دی، په ملیشه فرض دی، په پولیسو فرض دی، په ایسا فرض دی، په اف بي آی او په انټلیجنس فرض دی، په خانانو په مالکانو فرض دی. دا د طالبانو جنګ نه دی، دا د اسلام او د صلیب جنګ دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د عصمت جنګ دی. دا د قرآن د دفاع د عزت جنګ دی. دا د صلیب د ماتېدلو جنګ دی. دا د بیت المقدس د ازادۍ جنګ دی. دا د عراق د بچاو جنګ دی. دا د افغانستان د بچاو جنګ دی. دا د پاکستان د بچاو جنګ دی. دا د اور د دوزخ نه خلاصېدلو جنګ دی. موږ مجبور شو، دنیا را باندې تانګه شوه. غیر له دې نه چې ځان منفجر کړو، بله لاره راته پیدا نه شوه. خو نه مدد وه، نه فوج وه، نه اسلحه وه. کفر منلی نه شوی، ورته تنازل هم کړی نه شوی. دا تصمیم یې ونیوه چې د خپل ځان خو مالک یو، دومره باروت خو پیدا کولی شو چې یو کمربند یې جوړ کړو، په ځان پورې کمربند وتړله او د امریکایانو د نیټو هډې ورداړې واړې کړې، ځان منفجر کړه د ځان په قیمت باندې. زموږ فدایي ته شهید دی، شهیده ونوي، خودکش دی که نه. چې غیرت نشي را سره کولی، مدد نشي را سره کولی، شهید ته خو د خودکش نه وایي. د دوزخ فتوا خو مه را باندې صادروئ. تاسو به خبر وئ که به نه وئ خبر. ما په ډېرو مجلسو کې دا خبره کړې. فدایي عملیات د اول ځل دپاره د اسلام په معاصر تاریخ کې د پاکستان فوج کړي دي. په 1955 کال کې د ایوب خان په دور کې د پاکستان فوج کسانو فوجیانو فدایي عملیات وکړل، په ځان پورې بمونه وتړل، د هند ټانکونه یې منفجر کړل. د پاکستان ټولو علماو هغو ته شهیدان ووې. د پاکستان فوج هغې ته نشان حیدر ورکړ.
دغه نه مخکې فلسطینیانو هم فدایي عملیات نه وکړي، راکیانو هم نه وکړي، افغانانو هم نه وکړي. دا کار که جایز وخت د پاکستان فوج کړی، فتوای د پاکستان مفتیانو ورکړي. د نن څنګه دا فدایي عملیات پرون تاسو چې هندو سره په جنګ کوئ، دا فدایي عملیات تاسو ته جایز وو، ستاسو فدایي شهید وه، نه چې موږ د امریکایانو په خلاف جنګېږو موږ ته ناجایز شوه، خودکشي شوه. د سوال کوم د علماو نه چې په دې مسله کې سوال وکړه، وګرځئ تاریخ ته مراجعه وکړه. د دې فدایي د هغې فدایي په منځ کې فرق وه، څه شی د فرق راویښی؟ که فرق نه وه څنګه پرون چې د حکومت پالیسي مطالبه تقاضا یې دا وه چې هغو ته شهید وایي، شهید یې ورته ووایي. نن چې د امریکې د پالیسۍ تقاضا دا ده چې ورته خودکش وایي، خودکش وایي ورته. پرون چې د امریکې په طرف جنګ و، د روسانو په خلاف امریکا پې خوشحاله کېده، جنګ جهاد وه. نن زموږ جنګ فساد شو، شرپسندي شوه، ځکه چې امریکایان یې نه غواړي. د حکومت پالیسي دا نه ده چې دې ته جهاد ووایي، خو د دین فتواګانو خو د حکومتونو په سیاستونو باندې نه عیارېږي، خو په قرآن او په حدیث عیارېږي، په کتابونو عیارېږي، ثابت دي که نه؟ تاسو ولې د حکومتي سیاستونو د تطابق په خاطر باندې خپلې فتواګانې بدلوئ؟